سلامونه او نیکې هیلې خواږو درنو زده کوونکو محصلینو په دې هیله چې روغ جوړ به اوسئ. لکه څرنګه چې نوي کال ته د ګوتو شمار ورځې پاتې دي او نوی کال روان ده، غواړم در سره یوه لنډه نسخه شریکه کړم، هغه دا چې که غواړئ په ژوند کې ډېر بریالي واوسئ او خپل اهدافو ته په معین وخت کې ورسیږئ، نو له ځان سره کښېنئ او حساب وکوئ چې په تېر کال کې ما کوم اهداف ځان ته ټاکلي وو، کومو ته رسېدلی یم او کوم راڅخه پاتې دي، کوم ځای کې مې غفلت کړی ده او یا هم کومو ته باید ورسېږم. هغه ټول ارزیابي له ځان سره وکوئ. لکه څرنګه چې امام غزالي هره شپه به چې بېدېده نو هغه به په خپل د خوب ځای کې د یوې ورځې سنجش د ځان سره کاوه چې نن ما کوم ښه کار کړی او کوم مې بد کړی، کوم مې ګناه کړی ده او کوم مې هم د ثواب کار کړی. نو دغه رنګه هره ورځ، هره هفته، هره میاشت او بالاخره هر کال د ځان سره حسابداري ولرئ. کوښښ وکړئ تر څو دغه نن شپه کښېنئ د ځان لپاره دغه ټول کال ارزیابي کړئ، ویې ارزوئ چې څومره مو لاسته راوړي، څومره مو له لاسه ورکړي دي، کومو اهدافو ته رسېدلي یاستئ او کوم درڅخه پاتې دي. د کوم د اهداف مو درڅخه پاتې دي په سږ کال کې ورته کار وکړئ، د ځان سره یې په لومړیتوبونو کې ونیسئ تر څو هغې ته ورسېږئ. او یوه خبره مو له یاده ونه وځي چې هر کله هم ځان لپاره پلان او اهداف جوړوئ، لومړیتوبونه مشخص کړئ چې کوم څه ته باید زه په لومړي قدم کې ورسېږم. بریمن او هسک اوسئ او نوی کال مو د بریالیتوبونو او خوښیو ډک اوسه. مننه.